د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د کمپیوټر ساينس، ساختمان، برېښنا او ماشینکارۍ له څلورو څانګو څخه 100 تنو ځوانانو له 14 کلونو زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. نوموړي فارغان چې په یادو برخو کې کسبونه زده کړي وایي دوی ځکه فني او مسلکي زده کړې ښې وبللې چې د اوږده مهال لپاره بېکاره پاتې نه شي. کله چې میخانیک انسټیټیوټ ته راغلی په دغه کې مې پور کړی خو لکه دلته عملي پور دومره نه و لکه بهرنی مې ابوجانو استادانو سره شاګردۍ کړې دي په ورکشاپونو کې عملي کور ډېر کړی دی خو دلته نظري درس ډېر و. موږ په سختو شرایطو کې زده کړه کوي. موږ له دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د خوست میخانیک د 14مو ټولګیو د فارغانو په خوا کې د دې انسټیټیوټ د لیسې دورې څخه هم یو شمېر ځوانان فارغ شول. دوی وایي نظري زده کړې ښې خو د عملي زده کړو لپاره په اوسمهاله ټکنالوژۍ سمبال وسایل او ماشینونه نه لري. موږ خو چې کله په ښوونځي کې کوم عملي کورونه چې په مکتب کې چې عملي زده کړې امکانات یې نه وي بیخي او زده کړې مې خپلې کولې درسونه هم وې او د عملي زده کړې کوم امکانات چې وي هغه وسایل چې موږ عملي کور په کړه هغه موږ بیخي کمښت سره مخامخ یو. د برق په برخه کې باید وسایل برابر شي ځکه چې د برقي وسایل موږ دپاره ډېر کم و. همدغسې کمپیوټر ساینس کومې کمپیوټر برخه چې وه هغه هم ډېر ضعیفه وه باید هغه هم ورته تیار سي. بل لوري ته د خوست میخانیکي انسټیټیوټ مسؤلین وایي که چیرې دې کسانو ته په حکومتي ادارو کې کار پیدا کیږي ښه ده خو که هغه نه وي دوی په آزاد بازار کې هم ځانونو ته کار او بوختیا پیدا کولی شي. سږ کال 1500 تنه محصلین لري چې له هغې جملې نه نن 100 تنه فارغ شول. خوست میخانیکي انسټیټیوټ کې 80% عملي او 40% نظري زده کړې دي. کله چې دغه محصلین فارغ شي دوی کولی شي چې عملا په بازار کې مارکیټونو کې کار وکړي. یعنې دغه کسان چې کوم دي دا مسلکي کسان دي. یاد دې وي سره د دې چې د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د فعالیت 18 کلنه سابقه لري او په خپل وخت کې د افغانستان له مهمو مسلکي ادارو څخه و چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو به ورته محصلان زده کړو ته راتلل خو تر اوسه هم د عملي برخې د زده کړو لپاره یې وسایل او ماشینونه لږ او ودانۍ اساسي رغونې ته اړتیا لري.